ته کیا وکړه درېږه ته چېرته روان یې بېبې چای راکړه چې ببله یوسم یو د دې بابا ده په تګه باندې راغلو راکړه چې لږ ماله شابه او دا څومره غټ شینکې د چای راخیستې ته دا پیپي کور ته یوسه شابه ته کور ته ځه شابه یو د دې بابا ده په تګه باندې راغلو او بېبې ته د خیال دی د ملمنو چینک یې ورکړی دی ول زه به د چینک بدلوم او بیا یې پټو ته ورځم چېرته یې بابا په کور د بېبې نه تنګ یم او په پټو کې ستا نه تنګ یم چای دي او چای سړیه بس دی مړه سب کار ورته ویلی دا ګوړ او چیني به نه ګرانېږي غونډ پاکستان مې پلار وڅښلو وړې کار زر زر کوه ښه که نه ماماجي د خدای او د رسولو مانه په دې کارونو باندې تیږه کېږده هسې تیږه کېږدم څه به خورې هله صدګل راغلو هله صدګل ما خیال چې راوړلې ښه السلام علیکم پلاره وعلیکم سلام صدګله بچی چې راوړلې او پلاره چای مې راوړې مړه بس دی سم کارم چې چای ته وایې ویلې دی لږې کمې شي سړیه مونږ پرې ستړي کړو خبرې پرېږده وا ستړی یم غونډه پټي کار مې وکړو کښېنه چای راته واچوه هلکه راشه بس کار پرېږده وا راشه چې چای وڅښو بیا به کار کوو هلا بابا مې شکر هلا تخته غول دی ولا بابا نه مې شي توی کړې وای یا صدګله صدګل نشته تښتېدلې ټولې چېرته کړې ول وتخلو او دا راته وویل بم به که دا څه شی و ویل ما نه خو یې میده وباسله بم نه و صدګل پرنج یې واچولو کارنامه یې وکړه راوځه شابه شابه راوځه ځه مزه ونه غورځېږي مزه دا ترنجې و وای کاټم بم و پرنج یې و ماماجي راوځه یار دا راته وویل چاچې اسانه شي نشته هاي لږ هم نشته ټولې توی شو وای صدګله پرېږدمه دې نه په ما خو یې ګیره باره تېره کړه کښېنه الله بېبې او بېبې پلار مې اوس ته پرېږدي بېچونه مې کړو و د یو ګنې پر مخ چې څنګه دی ودرېږه صدګله خدای دې غر کړه په باغ کې دې غوسله وکړو ودرېږه خدای دې بېخ وباسه دا خو ملخې دی وایم شکر دی چې څومره وایم د خدای نه مې پاسبان غوښتې خدای راته په ځمکه راکړې دا ولې منډې وهې بېخ دې وځه بړه خبر شوی دی سړیه کارنامه مې وکړه د څه کارنامه دې وکړه ته خو راته ووایه که نه مړه بس پرېږده پلار را مې چې وړې او هغه رانه توی شوې او دا ولې دا چې دا خو تا نه بلاکې جوړ کړی دی ما خورې دا غونډ ګني راته خراب کړ غونډ فصل راته خراب کړ ستا غونډ کښېنه کې ګرځي او غونډ چینجن شول In front of his home crowd and family. There he goes again. That's in front of his home crowd and لکه د صدګل څنګه راخاطه دی ما خیال دی څه نوې کارنامه یې بیا کړې ده یا خو یې سګرټ نه اړولې ده یا یې څه نوې کارنامه کړې ده خو زه باندې خوښ شم ما درته بچیه کار کتلی دی ګورو به ته راشه یو ځل
الا جاز مې وویشتو د هندوانو جاز مې راوغورځوو کارنامه مې وکړه جاز مې راوغورځوو قسم دی مالا سګرټ راکړه شاباش زر ټوکه غراو مې ورځوه جاز مې راوغورځوه وای شوې وای مکمل مې راوغورځوه قسم دی ولا ډېر خوند یې وکړو الله بنایا